زه محبت یم 400 کې اوسم، ستا ضرورت یم 400 کې اوسم، راشه د سرو سره مې تول کې واخله چې ستا قسمت یم 400 کې اوسم. زه به درځم منې کېږم نه، داسې عادت یم 400 کې اوسم. زه د نفرت سره هم مینه کوم، په الفت یم 400 کې اوسم. او جانانه ما کې څه کمی نشته دی، لکه جنت یم 400 کې اوسم. السلام علیکم، السلام علیکم مین، السلام علیکم ما. کوم خلک را روان زمونږ د آواز نه زمونږ آواز اړخته هغوی ته ویل غواړم په خیر راغلی هر کله راشئ. کوم خلک روان زمونږ د آواز نه زمونږ آواز اړخته هغوی ته ویل غواړم په مخه مو خاله تلام په خیر خیریت سره خپلو منزلونو ته ورسوه. امید لرم جناب تاسو ژوند چې دی نو هغه به ډېر مزو سره تېرېږي، ډېر خوشحالو سره به تېرېږي، ډېر زبردست به تېرېږي، ډېر اعلی به تېرېږي. خپل ژوند بهترین تېر کړئ. دا ژوند انسان ته یو ځل میلاویږي. دغه ژوند چې کوم تاسو ته یو ځل میلاو شوی دی، دغه ژوند اهمیت چې دی نو هغه صرف او صرف دغه دی چې دغه ژوند تاسو په صحیح طریقې سره تېر کړئ، ښکلی تېر کړئ، مزیدار تېر کړئ، زبردست تېر کړئ. د خپل ځان لپاره دغه ژوند تېر کړئ. اول ځان دی بیا جهان دی. د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل ځان د خپل چارپیرچل خیال وساتئ. دغه نه علاوه د خپل یارانو، دوستانو، د خپل خپلوانو، د خپل ګاونډیانو د ټولو ډېر زیات خیال ساتئ. تاسو چې کله تاسو دا ټولو ډېر زیات خیال ساتئ نو دا ټول به بیا تاسو خیال ساتي. که څوک درنه خفه وي نو هغوی ته وایي چې خفه نه شئ، زما عادت دی. FM 93 ریډیو دلبر 400 نه بالکل نیغ په نیغه یو وارې بیا ستاسو خدمت کې حاضر، ستاسو آر جې، ستاسو ایم جې، ستاسو ډي جې محبوب علي. لوړ سلامونه زما په شان دي، غټ سلامونه د سلمان شاه په شان دي. او نری پری سلامونه د فضل کرم په شان دي. قبول کې جناب دغه سلامونه د خپل ارجه محبوب علي دړخه. امید لرم جناب تاسو به بالکل ایون زبردست او فینټاسټیک جون تیروي، د جون نه به مزي اخلي. امید لرم جناب زما आवाज چې د دې ټیم کې به خیبر پختونخوا کې په ګډ کې اوریدي شي. سیف الله ټیک وې مکنه خیبر پختونخوا کې ګډ کې تقریبا 1000 واټ کې چې د دې ټیم کې به تاسو اوري आवाज او چې دینو چې کوم ځای کې تاسو ته زما आवाज را رسي په اول ځل را رسي هغه ته ویل غواړم ویلکم پروګرام ته، میډ نایټ پروګرام خپل ارجه محبوب علي سره. ما سره دې پروګرام کې مخکې به صابر او بیا به سیف الله شو، اوس چې صابر هم راغلی دی، ډېر زیات مبارکباد ورته وایو. او سیف الله چې دی هغه به هم راځي پروګرام کې. صدام چې دی د صابر ملګری دی هغه هم راغلی دی، ډېر زیات مننه، خوشحاله اوسئ جي. انکل چې دی انکل زوی چې دی هغه هم بهر دی، ډاکټر شاهی رحمان صاحب چې دی هغه هم پروګرام اوري، ډېر زیات مننه، خوشحاله اوسئ جي. او دې علاوه سم ډېر زیات ملګري چې دی هغه پته مې دي د FM 93 ریډیو دلبر د ټلیفون د لارې 091 65 15 093 باندې تاسو ټول راتلی شئ موږ پروګرام کې شرکت کولی شئ. alright جناب، کوم خلک ودی دي هغه ټول ته وایم چې راویښ شئ. تاسو ملګري مو دی جناب هغه راویښ کې تاسو د دې مټۍ ګوتې نه ونیسئ، داسې وخوځوئ پاسئ. میډ نایټ پروګرام شروع شوی دی او ډېر وخت بعد چې دی نو په خپله فلو کې، ځکه چې کله به بجلي نه وه، کله به بجلي خرابه وه، کله به ټرانسفارمر خراب و، کله به جنریټر خراب و، کله به یو پی ایس خراب و، کله به سو کله بل سو. دا چې نو دلته غټه مسله دغه راغلی و. بهر حال الله تعالی هغه مسله ټوله حل کړه. اوس چې دی یو وارې بیا به ستاسو خدمت کې حاضرېږو، تر ډېر وخته پورې به تاسو سره ملګرتیا کوو. خو ژوند دې خیري نصیب وي نو انشاءالله تعالی ډېر حد پورې چې دی ډېر وخته پورې زموږ او ستاسو ملګرتیا به وي. سیف الله ته مې ګانې راته راواړوه، کیوشیټ راته جوړ کړه، هغه داسې په یو موبایل کې بل موبایل آن کړی دی. صحیح ده جی، ډېر ډېر زیاته مننه چې ته راته کیوشیټ نه راوړی، نو بس زه به خپله کیوشیټ جوړ کړم جناب. او هغه کیوشیټ چې دی نو کوم ځای کې به پروت وي چې زما کیوشیټ وي او هغه زه راواخلم او هغې نه زړې ګانې پخوانی پلی کړم
نو هغه کیو شیټ زما په خیال دا یو دی. بالکل جناب دی کې به زه ګورم ښکلې ګانې او هغې پورې چې تاسو بالکل ځان ریډي کړئ که چا سره بیلنس نه وي بیلنس بالکل را پیدا کړئ تاسو. 091651503 باندې به تاسو ټول موږ ته کال کوئ جي. میسیجز به هم کوئ تاسو کال تاسو میسیجز به پروګرام کې شاملېږي. او که فرض کړه چا میسیج چا کال پاتې کېږي د یو بل نه ګیلې کوي یو بل ته څه وایي نو بالکل تاسو ویلی شئ. ښه ویل جناب واوا ستا خندل واوا ډېرو زیاتو خلکو خوښه ده په دې وجه باندې مې ورته پلی کړه. حمزه جناب یادوي وختي هسې میسیجونه کوي مسنجر باندې. حمزه ډېر زیاته مننه ستا نوم مې واخیسته. ښه یو جهان مننه ستاسو د ټولو. تاسو ټول 091651503 باندې اوس کال کولی شئ. تاسو کال په پروګرام کې شاملېږي. ٹھیک ده کنه جناب کم مرګري موږ ته پروګرام کې کال کوي نو بالکل ضرور تاسو کولی شئ 091651503 باندې خپل ارجې محبوب علي سره دغه نه علاوه سیف الله او صابر سره. ٹھیک ده کنه په دې پروګرام کې دا اصل کې زما ذاتی ځان لا خصوصي پروګرام دی خو دا دوه پکې اوس را درنه شوي دوی الکترین کوم نو بیا به زما د پروګرام نه په اوج کې لږ زور باندې دواړه وباسم. نو خیر دغه پورې چې دي نو زه برداشت کوم نو از زړه د پاسه مې دواړه ناست دي تاسو یې برداشت کوئ. خیر دی دواړه د یو ټک دی په یو ټک باندې بار ته وتي په دواړه باندې مړه خپه کېږي که نه. اسف الله باندې مړ لږ ډېر زړه خپه کېږي دی پکې لږ ورکوټې دی. هغه بل خو زه اوس دغه شو که نه بس لاړو وروجې په خلکو وخوړې چې د ده باره کوي چې وروجې وخوړې دا ډله کخ نارېږي. صحیح ده جی 091651503 باندې راتلی شئ موږ پروګرام کې شرکت کولی شئ. ګورو وړومبي کالر موږ سره څوک په لاین راځي سویل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریډیو بند کې جی بند کړو بھائی. څو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جعفری د پاړې نه. پاړې نه ما کوي چې پاړې نه پاړه پکې لا کوم ځای دی؟ بوړې نه اوس یې بوړه وایي که نه خیبر ضلع نه خبرې کوي او بیا مې بوړې نه باړې نه. څنګه تاسو ښه یې؟ شکر الحمدلله. تاسو بوړه څنګه ده؟ خره که ښه ده؟ ښه ده ښه ده ښځه صحیح شي بس یې خرارو خره تاسو ښه یې که نه؟ شکر الحمدلله بالکل ایون زبردست. خپله لوایې تاسو وخت ښه تېرېږي او باړه کې نور راختلی دی؟ ایک او څنګه او تاسو چېرته کباب خوړلی دی؟ نه کباب ته وایي کباب نه پېژنې؟ په فروټو کې کباب پېژنم یې دا ما نه دي ویل ګر دا ته په خپلې ووایي ښه او که نه موږ ګوره موږ دلته چې نو په فروټو کې موږ ته پکوړې راخېږي او که نه موږ فروټو کې چې دي نو پکوړې دي او فروټو کې ټماټر هم دي. ستاسو په فروټو کې ټماټر شته؟ نه ګوره دا ټماټر چې دا میوه ده که دا سبزي ده؟ دا میوه ده یقین سره دا میوه ده. ښه تاسو سره څوک څوک دي اخوا چې سره چغې وایي د دې زر زر نومونه واخلئ چې چغې نه وایي او بیا چپ شئ. بله وایي که نه شابه زر زر نومونه واخلئ شابه. هلو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو راغلي پروګرام کې شرکت وکړو یو بل موقع نه ورکوئ نو دغه حل هم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اواز هم کټ کېږي تاسو د سیګنل دغه ځای کې نه یې ټیک ښه دغلته ګیر چاپېره خو سوپېدار نه یې شوی څنګه چل دی لکه ښه چل دی څنګه داورخانه ښه یې تاسو په خیر یاره داورخان بابا څنګه یې؟
سوریا ساده پروګرام په ټول باس ته ګوره ولې دې چې زه وته داسې بیجم د تورات کوم بچولیا یاره بس داور خان بابا د تاسو لپاره خل بي جی ام دي کنه سیف الله را سره مخکې وعده کړی او بل بي جی ام یاد وغیم نه جوړ کړی او سیف الله چې مستقر ابراهیم رسول څنګه دی لګا ټول څنګه دی سیف الله تاسو السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه خیر دی السلام حسب الله سیف الله حزب الله نه سیف الله څنګه وځي خدای دې وغه څنګه خیر دی دا ته ډېر مینه او ډېر احترام او ډېر پېژندنه بچوړیا ډېر مهرباني خوشاله او تاسو مزیدار غږ نه ورځپی او د پاسو ورې نو لمبې کولې او جان چې دیو بنا روا دې کولې او جان چې دیو بنا روا دې کولې نه د پرش کې چیزم نه د پټانګ کې سم نه ورونه خاموش دخترنا او چنارنا خاموش ورونه خاموش دخترنا او چنارنا خاموش یار لیونی پچیر روتی ټپی کوي او جانان چې دیو بنا روا دي کولې تاسو ورې دې نو لمبي کولې او جانان چې دیو بنا روا دي کولې د پښتون فاده د سایسو ناوې د مینې ناوې د پښتون فاده د سایسو ناوې د مینې ناوې دلتبار فريدة ورا كل جامي كوني دلتبار فريدة ورا كل جامي كوني ما هو جانن كده يوبنا تروادي كوني داور خانه جی سر دا سیده کنه اوس بلک شانتی اردو کې را سره خبرې کې ښه اردو کې اردو کې क्या है तबीयत कैसी है बस तबीयत तो ठीक है आपका तबीयत कैसा है मेरा तबीयत बिल्कुल सुहाना है और दारत हुआ है कना करता है कि तासु तालीम कितना करता है जी तासु तालीम कितना करता है तालीम एक दिन तालीम पढ़ता है यार داور خان خو زنده‌باد داور خان زنده‌باد الله خوشحال ساته چې تاسو راځي پروګرام کې موږ سره شرکت کوي قربان دې پوغو الله ډیر زیات مننه خوشاله سي او داور خان د قشن موږ راځي پروګرام کې سناس انټرټینمنټ کې دی आवाज بریک کېدو په دې وجوانه ما دی خبره چې دنه لکشانتي زر مختصر کړ आवाज بریک کېدو او کنه غني د 15 منټ نه خو دې کم کار نه کوي قابل انتي انکل ډېر زیات مننه خوشاله سي تاسو رااله او موږ له خپل مزاج شانتي اشرف المشروبات هم وروړه ډېر زیات مننه انکل تاسو نوم مې وختي واغښتو ښه او انکل تاسو زوښنوم دی عثمان الله چې جناب عثمان الله سره هم راغلی دی ډېر زیات مننه انکل یو جهان مننه او سره عثمان الله تکړه شخه تعلیم بکې ګوري ښه شپږم کې او ګوري دغه لبیله دغه سو لس کاله د پادیش پاړه سمته السلام علیکم وعلیکم السلام بوګوجی صاحب څنګه په خیر راغلی دې مهرباني فرحات خبره کوم بالکل فرحات صاحب څنګه تاسو خیر وخت تیریږي بالکل تاسو خیر بغواړو ډېر خپل ټایم پاس کیږي هم بس شکر چې وخت مختیریږي دا ته وایي چې دا وخت تیریدل څه دی وایي موږ وایو چې وخت تیریږي نو وخت موږ چرته ودرول شو دا د وخت درول نه یو وخت دغه ته تیریدل موږ خوایو چې بس یو ساعت او یو غړې خطې رشي کنه پسړي نو هغه ته خوایو چې وخت تیریږي لکه څنګه لکه مطلب دا دی چې یو غړې او سات خطې شي کنه بد تیر نشي لکه څنګه غړې کومه یو غړې چینا والا کنه بل غړې یا پاره زمانه راخه صحیح ده بالکل قبول دي جاپاني غړې خو اکثر کله نه کله اوس چې دنو اصلي خو نه راځي ټولې چینا غړې نو کومه یو غړې لکه مطلب تاسو جاپاني یاد کړئ جاپاني کې کومه یو غړې اوس نو اصلي نو واخلي جاپاني کې لکه دوه قسمه کړه هغه څنګه
لکه اصلي چینه چې ده نو هغه داسې خاص نه راځي. اصلي چینه کې جاپاني. بالکل دا خبره. تاسو تیر ځل یو غزل ویلو زما ډېر زیات خوښ شوی و، زما نو سر شوی دی. هغه ووایم او ووایه نوې در سره شتې خو چې هغه شانتي وي ورکه د هغې نه کمزور وي نو فوراً به مې کټ کړي. نه والا بس دې ورته یو 300 ټاپې ورځه پې خوښه ده ورځه پې. او قربان شما داسې ها یو کړل سم د زړه د ویښه د دې وفا جانان د لاسه د زړه د پاسه مې پولې ولاړې دینایي یا خدای دې خوشحاله مکه یارانو یا خدای دې خوشحاله مکه یاران لکه یتیم د بېنوا پرېښود یما د تومتونو یار دې زما د حقیقت مینه رقیب سره کوینه یو نینې مې ډېرې ولیدلې ما خدا ستا مینه په خوب کې جړوینه یاره دروازې به دې ملک شما د دلبر تا کوم خیر به کلي را کوینه یار د روپۍ د ګټې نه دي یا د خطو د تخفی په ما چاپی کوینه ما دلته وی پوره بند کلو یا د یارانې خبرې ډېرې ګرانې دي. زبردست. او د بې وفا جالان د لاسه د کټ د پاسه مې سانټې اړولي دي نه دا کار د ښه نه دی که نه ګوره کټ نه به لاندې وغورځي. ښه ډېر زبردست ډېر مزدار. فرحات ته چې ټپې کوې که نه نو کور کې څوک نیسه نه د بار حجرې ته راوتی یم که نه زموږ خو ډېره غټه حجره ده. نه حجره کې لکه خوا کې ورسره دیوال په دیوال کور دی که نه لرې دی؟ نه ده اخوا دی اخوا دی. نو خوا کې حجرې سره څوک کور مور نشته؟ رومدي ګیټ باندې چې رانه نه وځې که نه نو حجره ده او بیا حجرې نه اخوا بل ګیټ دی دویم. ښه نو هغې کې بیا اخوا کور دی؟ هغې اخوا کور دی نو زه هغه ګیټ د دې خو حجره کې یم که نه. ښه او دیوال ته دې مخ کړي وي؟ ما ته پته ولګېده زمونږ ځای کې یو کس دی هغه به ریډیو ته ډېر ځای ټلیفون کوو که نه نو یو ځل یې ټپې کولې و د ګنو منځ کې ولاړ دی ټپې کوي که نه یو پروګرام و هغه یوسف جان اتمانځی پروګرام و او هغه ته یې ټلیفون کړی و ګنو منځ کې اوس اواز راخېږي خو داسې لکه تیز اواز راځي که نه څنګه چې تاسو ټپې وکړئ اوس هلته کلي کسان دي هغوی جومات کې مانځن روت وي یار وي دا ټپې څوک کوي که نه اوس ټول ولاړ دي سړی دغه شلق کېږي ګني مات رامات شو هغه یې په پوله رووته خوار ته به ځای نه میلاوېده او که هغه وایي چې داسې دی چې څوک هم نیږه نو منځ خو بس هغه ته خلک یې ډېره زیاته مننه فرحات السلام علیکم. ولي صاحب ټول اورېدونکو ته سلام او ستاسو پروګرام ډېر ښکلی دی خلطه دی. ډېره زیاته مننه عزتمن چې تاسو راغلی جهان مننه. ستاسو پروګرام خلطه دی خلطه مړستې به کي راځه که نه یار راځه که نه ته هلته دغه ته یو ګانه ورته پلی کړه دوران کې زه یو کال به والم بیا به ګانه پلی کړه دا کال واخله. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام څنګه یې بخیر او ښه یم شکر الحمدلله. سیف الله ته هلو وکړو نه سیف الله ته وی السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې سیف الله بخیر خیر دی ټیک ټاک شکر دی الحمدلله. تاسو ښه او ښه یم ته ښه بالکل امن دی. تاسو ښه او شکر دی خان محبوبه ته څنګه یې او ښه یم تاسو ښه او ښه یم تاسو ما ته وایئ ښه زه به تاسو ته یم ښه اوس به دا پروګرام ټیم تیر شي او که نه تاسو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ زه هم نه نور خبرې کوم د باړې نه. ښه تاسو هم بوړۍ نه خبرې کوئ؟ دوی خو باړه ده که بوړی خو نه وي نه اصل کې باړه خو چې دن دا زمونږ ژبه ده که نه دوی بوړه ورته وایي خو له بوړه یایو که تاسې ولا بوړه یایو بوړه یایي دوی بوړه یایي موږ وایو دوی یایي یایي لکه مینګه د 400 چې لفظ مشهور شوی که نه تاسو
مونږ وایو مونږ نه دی ویلې. اوس خیر اوس خو الفاظ ټیک شو، سو مونږ وایو، خو مینګه د 400 لفظ دا ډیر مشهور شوی کنه. یا فرض کا مونږ به چې کوم د پی او فی کې چې دې کې فرق نشو کولی، نو اکثر اوس هم ډیر خلک نه کوي، بلکې بس د زور کې چې سی وی کنه کف ما اکثر یې کف کې لګی چې راغی دغه کې زمام پرچتا. ښه څنګه تاسو خې نور او خو تاسو سره سوق دی بیا وته پوسه نمونه زر واخله غبل خو نه غشتله تاسو سره چې وا زه اوس نه وم زه خو زه نه پېژنم کنه یم. نمونه واخله ملګرو نمونه دی واخله. ما خو ملګری نشته یوازې ښه شاته شور راځي نو شاته د مور نوم دی واخله زه خیر دی نه زه ټول یوازې یم. خیر دی چې نور څوک نور سنین د مور نوم واخله خبر نه نشاته وسره څوک دی مګړېګا او کنه دا پیریان دی وسره شاته زیر به خدای هغه راغلی دی او راغلی دی صابر وای تا وی راشه دا صابر وای تا وی راشه دا وګوره صابر وای راغلی دی. ما زه څه کوي ولې نه یقین ساته صابر وای هغه دی دا څنګه ته راته نیو لیک درځم دا زما ما به کې بس هغه کوي سفرای زما به کوي نه یقین ساته تاسو دغه شان خبرې کوي کنه تاسو دغه شان خبرې کوي تاسو نو څنګه خبرې کوم نو دغه شان خبرې کوي دا چې څنګه خبرې کوم تاسو دغه شان کوي کنه ورګ سلامونه لګاو سلامونه لګي خزو لګا چرته لګي هغه ته صدیقه ته سلام صدیقه خان ته حسیبه خان ته سلام سمیه ته سلام مسکان ته سلام او ټول ته سلام ټول ته مثلا ډیر زما خوشاله زما ته میسجز چې کوم راغلي دغه هم په 8282 باندې شاملوم. حمزه وی چې زمانو مخله بالکل حمزه ډیر عزت مننه خوشاله تاسو نو مواغشتو. زارا جناب میسج کوي چې السلام علیکم وعلیکم السلام او صابر بای ته زما د طرف نه مبارکباد وایي جی ډیر زیات مننه خوشاله تاسو د اړه خواته مبارکباد یو جهان مننه. دغه نه علاوه چې دی نو کلثوم وی چې ما نگین ته لوډ کړی دی ورته وایا نمبر یې باندې خجی شو ضرور دکان به کولو شو دا خیال نمبر به باندې نو دیو ته زموږ په ترو باندې یو پیغام ورسو چې نگین ته 200 روپے لوډ کړی دی ځکه فرض کې زیاتی وي سره خیر موږ ته دا کول شي شیر کول شي. دغه نه علاوه چې دینو فهیم اجي سلامونه علیږي ډېر عزت مننه خوشاله اوسئ جی. یو جهان مننه عزت منشي تاسو را لمشه پروګرام کې شرکت وکړي جی. دغه نه علاوه چې ډاکټر حبیب صاحب سلامونه علیږي یو جهان مننه جی. وعلیکم السلام. دا صحیح ده دغه بیجم والا وا نه بیجم